السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. راځو د علم التجوید فضیلت ته. دا علم التجوید علماو قواعد مرتب کړي دي د الله تعالی د کتاب د صحت دپاره. آیا څه فضیلت شته او که نه؟ په دې هکله دا علم د ټولو علومو څخه بهتر او افضل ده. د دې لپاره چې د ټولو تعلق د الله تعالی د کتاب سره ده. علم التجوید داسې یو علم ده چې د ده د اولې ورځې او د آخرې ورځې او په اوسط او په منځ کې هیڅ یو لحظه تاسو نشئ پیدا کولی چې د ده تعلق د الله د کتاب نه جدا شي. د هرې لحظې تعلق چا سره ده؟ د الله تعالی د کتاب سره. کله چې داسې یو علم وي چې د هغې تعلق د الله د کتاب سره وي نو هغه به څنګه بهتر نه وي؟ وانه من اشرف العلوم وافضلها. ملا علی قاری رحمه الله فرمایي وانه من اشرف العلوم وافضلها. دا علم التجوید اشرف عزتمندترین علومو د جملې نه ده او بهترین علومو د جملې نه ده. ولې اشرف ده؟ ولې عزتمند ده؟ ولې بهتر ده؟ لتعلقها باشرف الكتب وافضلها. دغه افضل کتاب، اشرف کتاب، عزتمند کتاب سره د تعلق د وجنه دا علم هم اشرف او افضل او عزتمند ده. دا د مولا علی قاری رحمه الله قول ده. نو کله چې د ما مخکې د تفصیلي بحث کړی ده چې د ده سره د هر چا تعلق جوړیږي، د که انسان تعلق جوړیږي انسان به اشرف وي. که د علم تعلق ورسره جوړ شو نو علم هم افضل شو. حتی د لرګي او د ټوټې تعلق ورسره جوړیږي، دغه لرګی او دغه رحیل چې ده دا یو پلاستیک ده، دا یو لرګی ده، عام لرګی ده، خو چې تر څو پورې د تعلق د قرآن سره نی خلک پې اره نخره کوي. خو چې کله تعلق د قرآن سره شو د قرآن د نسبت د وجې نه دغه لرګي خلک بیا څه شی کوي؟ احترام کوي. وایي ده باندې قرآن ایښودل شوی دی. خبره ورسېدله؟ دغه ټوټې هم خلک به احترام کوي چې قرآن ته پوخ ورکړل شوی دی. لتعلقها باشرف الكتب وافضلها. نو د فضیلت په باره کې خو ډېر زیات احادیث موجود دي، خو چون دلته د فضیلت موضوع مخکې تفصیلي بیان شوی ده. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا حدیث به زه بیا هم ووایم. عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه حديث ده. او راویه هم زمونږ استاد بلکې د ټولو مؤمنانو مور ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایي چې رسول الله وایي د قرآن کریم ماهرین. نو د قرآن کریم ماهرین څوک دي؟ مجویدین دي، د الفاظو ماهرین دوی دي بالکل بغیر د شک نه. تاسو د یو کال نه سهار مانځه پسې دلته راځئ. د څه لپاره راځئ؟ تر څو د الله تعالی په کتاب کې مهارت ترلاسه کوئ. د الله تعالی د کتاب په ویلو کې هغه وړې نه وړې کوم غلطیانې چې هغه هم باید پاتې شو. مهارت خو هم دې ته ویلی کېږي چې په یو شي باندې کاملا مهارت او تسلط ولري. دی وایي چې الماهر بالقرآن. د الفاظو ماهرین تاسو واستئ، قرا دي. مع السفرة الكرام البرره. دا به د قیامت پر ورځ د الله تعالی د مقربو فرشتو په صفونو کې ولاړي. خدای انصافدارو دغه مرتبې ته خو لږ وګورئ. د انسانیت نه پورته خبره ده، عادي انسانانو سره نه، حتی د عادي فرشتو نه هم پورته. مع السفرة الكرام البرره. د عزتمندترین او د الله تعالی مقرب ترین فرشتو په صف کې به ته ولاړې.
او ته په خپل زور نه پوهېږې، ته په خپل قدر نه پوهېږې، ته په خپل عزت نه پوهېږې چې الله تعالی تا دپاره د څومره عزت قایل ده. ماشومانه حرکتونه دي شروع کړي دي، یو ځای کې پټېږي او بل ځای کې پټېږي. ځان ماهر کا چې د ماهرینو په صف کې ودرېږي، الله تعالی د مقربو فرشتو په صف کې ودرېږي. دا کوم شي ته چې سړي قدر نه وي که نه هغه ورته عادي ښکاري. بیا تاسو دغه د مراتبو ته وګورئ او بیا د خپل ځان ته وګورئ چې موږ کوم سلوک کوو. یقینا سړی خجالت باسي. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هغه څوک د قرآن کریم د صحیح ویلو هڅه کوي، کوشش کوي، خو هڅه او کوشش کې بیا هم هغه شان چې مناسب ده هغه شان ذهن یې کار نه کوي، ژبه یې کار نه کوي، نه روانېږي، څنګه چې د ارزو ده او تمنا ده نه کېږي، د ده هڅې وایي ضایع نه دي. له اجران، دا د دوو اجرونو مستحق ده. یو اجر خو د هڅه ده او یو اجر د هڅې باوجود کوم نتیجه لاسته نه ورځي خدای مایوسه کېږي نه، نو ده ته الله تعالی څو اجرونه ورکوي؟ دوه اجرونه. یعنې دا د هغه بل نه بهتر شو. ځینې خلک وایي زما ذهن کار نه کوي، زما ژبه نه روانېږي. ته کله کېناستې؟ بعضې خلکو ته زموږ ژبه اوس نه اوړي، نو ته کله کېناستې؟ نو په خپله واوړي، په قصو خو اوړي، په غیبت خو اوړي، په چټیاتو خو اوړي. نو ته خو د الله تعالی کتاب ته کېنه، ته خو په یو میاشت ولګوه، ته خو په یو کال خواري وکوه. نو چې بیا نه و نو الله ته بیا ته معذور او ته د اجر مستحق هم یې. که بیا که ته غلط وایې معذور او د اجر مستحق هم یې. نو تا خو له هڅه نه ده کړې، هڅې نه مخکې وایې چې نه کېږي، چې نه کوې خو خود نه کېږي. نو موږ مشکل دغه ځای کې ده، هڅه نه کوو او د هڅې نه مخکې منفي جواب ورکوو. نه، ته هڅه وکوه، الله تبارک وتعالی ډېر غیرتي ذات ده، هغه به انشاءالله مشکلات بیا حلوي. نو دا او دته ورته ډېر زیات احادیث نور دي چې د قرآن کریم د صحیح ویونکي د ماهرینو د عزت او د مرتبه نور هم څه کوي؟ اوچتوي. الله تبارک وتعالی دغه مراتب موږ تاسو ټول ته حاصل. نقطه را د حکم په باره کې فضیلت هم ثابت شو، ثمره هم ثابته شوه، مقصد هم ثابت شو، اوم پیژندل شو. اوس دغه مهم علم حکم څه ده؟ د ده زده کول څه حکم لري؟ د قرآن مجید او احادیث نبویه صلی الله علیه وسلم او د اجماع امت له کبله د تجوید حاصلول او د هغې موافق قرآن کریم لوستل واجب او ضروری دي. په دې کې قطعا هیڅ اختلاف نشته، یعنی هیڅ چا پکې اختلاف نشته. لا خلاف فيه انه فرض الكفايه والعمل به. دا چا قول ده؟ ملا علی قاری رحم الله قول ده. علوم القرآن کې دا خبره کوي. په دې کې د هیڅ چا اختلاف نشته، ټول په دې باندې متفق دي چې علم تجوید زده کول فرض کفایي دي، البته قواعد زده کول، والعمل به فرض عین، عمل ور باندې فرض عین ده. یعنی دین معلوم شو د تجوید د حکم په لحاظ سره په دوه برخو باندې وویشل شو. یو برخه فرض کفایي شو او بل برخه فرض عین شو. یعنی تجوید په دوه برخو باندې وویشل شو، یو برخه حکم فرض کفایي او د بل برخه حکم فرض عین. تجوید نظری او تجوید عملی په دوه برخو به موږ وویشو، یا تجوید نظری او تجوید تطبیقی عملی. نظری برخه د تجوید هغه برخه ده چې په هغې کې دا کتابونه تصنیف شوي دي. دا جمال القرآن، دا فواید مکیه، جزری، معلم التجوید، تجوید اساسی قواعد، آسانه تجوید، سخت تجوید، نور تجوید، بلا کتابونه لیکل شوي دي په مختلفو نومونو باندې.
په ډېر ښه بڼو باندې نوي کتابونه چې کوم راځي ډېر په ښایسته بڼو باندې لیکل شوي دي، آسان هم دي، خلک ترې استفاده هم کولی شي. دغه برخه دا د کتابونو تعقیب برخه دا فرض کفایي ده. هیڅ څوک نشي کېدلی چې فرض عین چې ټول خلک د له مخې امام جزري مرتبې ته ورسېږي. خبره ورسېدلې؟ دا یو څوک به وي چې دا کمال به زده کوي تر څو خپل محل او منطقه کې که چېرته تجوید موافق ضرورت پیدا کېږي د مسایلو د وضاحت دپاره ده به هلته وضاحت ورکي. ما یو کتاب کې یو موضوع لیدلی خو سره کتاب نوم هم رانه هیر ده، هغه دقیق هغه هم رانه هیر ده چې 100 کیلومتره یې ښودلي دي. که چېرته په دومره کیلومتر کې یو څوک نه پیدا کېږي چې هغلته د تجوید د غلطیانو د اصلاح وړتیا ولري، نو په هغه خلکو باندې فرض عین دی چې یو څوک راوباسي. خبره ورسېدله؟ او که څوک موجود وي په نورو باندې بیا فرض کفایي ده، او څوک دی باید وي چې کفایه فرض کفایي معنا هم دا ده چې ضرورت په وخت کې لکه دا موږ چې اوس وایو چې دا علوم عصریه چې دي دا فرض کفایي دي. څومره ډاکټر ته چې موږ ضرورت لرو همدومره ډاکټران پیدا کول دا فرض دي. څومره چې انجینر ته ضرورت لرو، څومره چې اقتصاد پوه ته ضرورت لرو، څومره چې زراعت پوه ته ضرورت لرو، څومره چې کمپیوټر پوه ته ضرورت لرو، څومره چې مثلا موږ د تعمیراتو تجهیزاتو ته ضرورت لرو، دومره افراد په خپل همغه مسلک کې روزل دا فرض دي. بهرحال فرض کفایي ته راځو. د تجوید هغه برخه چې په هغې کې قواعد، شرایط، ضوابط، مقررات، قوانین، قواعد ذکر کیږي، دغه برخه فرض کفایي ده، دا په ټولو باندې ضروري نه ده. او هغه برخه فرض عین ده چې په خپله طور باندې عمل کې دا په عمل کې ثابت ده. الحمد لله رب العالمین. دغه آیات چې وایه په دغه آیاتو کې قواعد عملي کول دا فرض عین ده، ځکه دا ستا په ځای باندې زه نشم ویلی. که ته یو ځای کې مسله باندې پوه نشي، تا ته چا سوال وکړه هلکه زه نه پوهېږم دې قاري صاحب ته ورشه، ستا غاړه خلاصه شو، کفایت وشو که نه، ده ستا کار ده وکوو. خو ته په مانځه کې صورت فاتحه وایه، ستا په مانځه کې فاتحه ستا په ځای باندې زه نشم ویلی، څوک به یې وایي؟ ته به یې پخپله وایې. چې ته به یې پخپله وایې نو د دومره صحت دپاره دا فرض عین ده چې ستا قرات څه شی وي؟ درست وي. ته دې په دې نه پوهېږې چې دا حمزه چې الحمدو کې راغلی دا حمزه وصلي ده که حمزه قطعي ده؟ دا تا ته مطلوب نه ده. ته دې په دې نه پوهېږې چې دا د حمزه د کوم ځای نه ادا کېږي، ادنای حلق نه ادا کېږي که کوم ځای نه ادا کېږي، د ده صفات څه دي، دا مجهوره شدیده ده که مجهوره رخوه ده، په دې دې پوه نه شي. خو چې الحمد ووایې چې درست یې ووایې چې معنا یې درسته راوځي، دغه شان عمل ورباندې شی ده فرض عین. دا هر چا باندې بیل بیل فرض ده. فرض عین هم دا معنا ماسپښین مونځ فرض ده، فرض عین ده. هر څوک به پخپله کوي، پلار به پخپله کوي، زوی به پخپله کوي، شاګرد به پخپله کوي او استاد به خپله کوي. د یو شاګرد په خپل استاد باندې ډېر زړه خوږېږي، یاره استاده ته کښېنه ته به ستړی ستا په ځای به دا 4 رکعته فرض زه وکړم، دا کېږي؟ شپې د ډېر ناوخته پورې درس ویلی سهار مه پاڅېږه ستا په سهار مونځ زه کوم، کېږي دا؟ فرض عین ده، هر څوک به پخپله کوي. قرآن کریم صحیح ویل فرض عین دي، هر څوک په خپله وایي. که ونه وایي الحمد وایي، الحمد دې ویله معنا خرابه شوه، چې معنا خرابه شوه مونځ څه کېږي؟ فاسدېږي. نو چې ستا مونځ فاسدېږي مونځ نه کېږي، نو دا د مونځ د صحت دپاره نو قرات ضروري شو که نه شو؟ ته یو کال مه تېروه که نه، ته قواعد مه زده کوه، شرایط مه زده کوه، تعریفات مه زده کوه. خو دا خو زده کړه چې دا الحمد څنګه ویل کېږي. یو چا سره کښېنه دا الحمد درته صحیح کړي، قل هو الله احد درته صحیح کړي، قل اعوذ برب الفلق درته صحیح کړي، یو 4 سورت ته صحیح کړه. مانځه کې خو به حد اقل وایه که نه. دومره زده کول چې ستا مونځ ورباندې صحت ته ورسېږي او ستا مونځ د قبولیت مرتبې ته ورسېږي، دا ورباندې شی ده فرض عین ده. یعنې اوس موږ دې ته ورسېږو حکم شی ده فرض ده. البته د یوې برخې فرض کفایي ده او د بل برخې فرض عین ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.